سلام درنو لیدونکو، د نن ورځې تازه او مهمو خبرونو ته. د خیبر پښتونخوا د بنو یو پولیس افسر جمشید خان د بنو پر لته په وینا کې وایي چې د بنو په ترهګریزو پیښو کې د پاکستاني پوځ لاس دی. نوموړي همدارنګه ویلي دي چې په سر او مال به د منظور پښتین سره او د هغه پر لت ملاتړ کوي تر څو د قامي عدالت جرګه کې د پښتنو په حق کې یوه لویه رښتینې پرېکړه وشي. بل خواته د کندهار په میوند ولسوالۍ کې یو افسر خپل زوم وژلی او بیا یې د اوبو په حوض کې ښخ کړی و، چې وروسته د سیمې طالبانو د مړي جسد موندلی او سر یې نیولی دی. دا په داسې حال کې ده چې تېره میاشت هم په میوند ولسوالۍ کې یو افسر د خپل زوم څخه دواړې سترګې ایستلې وې. بل خواته د نړۍ په سروې کې د نړۍ د پیاوړو پاسپورټونو په نوملړ یا فهرست کې د سنګاپور پاسپورټ د نړۍ مضبوط پاسپورټ دی. د امریکایي پاسپورټ یوه درجه راکم شوی، د پاکستان پاسپورټ په 30 نمبر او د افغانستان پاسپورټ تر ټولو کمزوری ترین پاسپورټ نومولی شوی دی. بل خواته د افغانستان ملي بیرغ په شمالي وزیرستان اسد خیلو کلي کې د ملي شهید ګیلمن وزیر په قبر پورته شوی ده. همداراز ځایي خلکو او د پي ټي ایم ملګرو او ټولو افغانانو دا ویلي دي چې دا یو ملي شهید و او ګیلمن د خپل سر قربان کړ د افغان په خاوره باندې، ځکه یې د په قبر باندې د افغانستان ملي بیرغ پورته کړی ده. دا و د نن ورځې تازه او مهمه خبرونه.